نجیبه فیض چا ولې او د څه په خاطر ووژله؟ که غواړئ چې په اړه یې پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. ملګرو، د ویډیو د شروع کولو نه مخکې له تاسو ټولو څخه یو خواست یوه هیله ده چې که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. نجیبه فیض چې له دې وړاندې یې په ګڼو فلمونو کې کار کړی دی او له څو کلونو راهیسې په کابل کې له ځینو رسنیو سره په کابل کې د تفریح خپرونو د چلونکي په توګه کار کوي. نوموړي له BBC سره په یوه مرکه کې ویلي دي هیله مې دا وه چې په افغانستان کې د ژورنالیزم په ډګر کې بران واوسم او ځینې تغیرات راولم چې تر ډېره حده له خپل کار څخه خوښه یم او دا تغییر مې رامنځته کړی هم دی. نجیبې په کابل کې زړه تنګ شوی ځکه خو هغه وایي چې له کورنۍ او ملګرو لرې ده. هغې دلته دوامداره خپرونه درلوده او باید دایمي په کابل کې اوسېدلې وی نو له همدې امله په کورنۍ او ملګرو پسې خفه شوې ده. نوموړي وایي په اصل کې دومره څوک نه لرم چې ورته وژاړم، خو بیا هم بې زحمته راحت نشته او زه باید زحمت وګالم تر څو راحت ته ورسېږم. نجیبه فیض له څه موده راهیسې له افغاني رسنیو سره کار پرېښی دی او نوموړي د څه وخت لپاره پاکستان ته تللې ده. د نجیبې په خبره چې غواړي څه وخت لپاره تفریح وکړي، غواړي چې د کورنۍ او ملګرو سره واوسي، خو اوس تازه داسې اوازې دي چې نوموړي نجیبه فیض مړه شوې ده. د نجیبې مړینه تر اوسه نارسمي تایید شوې ده او نه هم د کوم تلویزیون څخه خپره شوې ده. خوږو او درنو لیدونکو ډېره مننه چې ویډیو مو تر اخره راسره وکتله. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.